د هغې څه وروسته چې د جنت سیر وسو د جهنم پرده الله ځینې پورته کړه. جهنم کې پیغمبر علیه السلام څه ولیدل؟ د هغې لړمان د بختي وشانو غوندې و، د هغې د خچرو شانو، د هغې ماران د لړمانو شکل و، د هغې ګرزونه د غرونو غوندې و چې انسانان په ټکول کېدل، او هغه انسانان په ډېره لوږه کې و، د هغې خورق زریع او زقوم، د هغې څښل د اوبو وسقوا من ماء حمیم، او هغه اوبه د انسانیانو د بدن زوی وینې وې، او په هغې کې دومره ګرمي وه چې ده به دې مخ ته ورپورته کې، هغه د زقوم درخته به په دې ستوني کې بنده سوه. د ده دا تجربه وه چې په دنیا کې په ستونو کې ګوله بنده سي نو سړی په اوبو تېرېده چې به د اوبو تلاش وکړي، هغې به ماء حمیم به ملایکو ورته پیش کړي، او ماء حمیم د انسانیت وینې او زوی وي، ده چې به دې خوله ته ونیولې هغه به دومره ګرمې د بدن د مخ ټوله پوست به په دې کې راتوسو ویلې بس، ده چې به در ستونې تېرې کې د بدن ټوله اندامونه به د بدن د اجزاو څه ووتل، بیا به د جهنم په اور کې ورپسې کېدل. نو اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا. الله تعالی دې زموږ او ستاسو حفاظت د دغسې حالاتو څخه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام پیغمبر علیه الصلاة والسلام د دې حالاتو څخه بیا راتېر سو چې راغلی بیت المقدس ته راژوس. د بیت المقدس چې راځي په لاره کې د روحا پر مقام باندې د مکې او مدینې مابین دی، روحا باندې د قریشو قافله را روانه ده، د شام څخه مکې ته ځي، د هغې څخه یو وښ ورک دی، هغې کې یو خیمه ولاړه ده، پیغمبر د بوراقه څخه ورشوسو په هغې خیمه کې اوبه وڅښلې. دویم روایت راځي چې کله مکې ته را نږدې سو بله قافله را روانه ده، پیغمبر علیه الصلاة والسلام د بوراق د تیزۍ په خاطر د هغې یو وښ غزار سلو. درېیمه اخرنۍ قافله د تنعیم پر محل را روانه ده چې حاجان ورځي مسجد عایشه یې بولي چې میقات دی، پر دې ځای قافله را روانه ده، د هغې یو مخ ته خړ وښ دی. Never roast us in the fire of Jahannam, Ya Allah. Ya Allah, never roast us in the fire of Jahannam, Ya Allah. Ya Allah, we will never be able to even bear even a second in the fire, Ya Allah. Ya Allah, protect us. Ya Allah, write our name tonight from amongst those who are free from the fire of Jahannam, Ya Allah.